ایران پر اسرائیلو د پلاستیک توغندیو بریدونه کړي دي. سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. اسرائیلي پوځ ویله ایران پر اسرائیل په زیاته کچه توغندي توغبل شوي دي او میلیونونه اسرائیلیان د پناه ځایونو په لټه کې دي. د اسرائیلي پوځ راډیو ویلي له ایران د توغندیو له توغول کېدو وروسته د هېواد په پراخو سیمو کې د خطر زنګونه سایرنونه فعاله شوي دي. د نجمه داود الحمرا یا د داود سرستوري د بیړنۍ خدمات له قبله د اسرائیل 12 چینل راپور ورکړی چې د ایران د بلاستیک توغندیو د نننۍ شپې په برید کې 40 کسان ژوبل شوي دي چې اکثره یې په ډېر نازک حالات کې دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د اسرائیلو په بېلابېلو روغتونونو ته 40 ټاپیان وربړل شوي دي. روغتیایي چارواکي په ټاپیانو کې د ځینو حالت نازک ښودلی دی. د امریکا پوځي سرچینو ویلي چې امریکا له اسرائیلو سره د لسګونه ایراني توغندیو په شان ډولو کې مرسته کړې ده. ایراني رسنیو د 2 اسرائیلي جنگي الوتکو د نسکورولو راپورونه هم ورکړي دي. بلخوا له پرون راهیسې اسرائیلو په ایران خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی چې تازه نن سهار شنبه د جون 14 هم د ایران په تهران ښار کې ځینې هدفونه په نښه کړي او راپورونه وایي چې پر ایران د اسرائیلو بریدونه لا هم دوام لري. بلخوا پر ایران د اسرائیلو له بریده وروسته په نیویارک کې د ایران په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ ناسته جوړه شوې چې د ایران استازي پکې وویل پر ایران د اسرائیلو په برید کې 88 تنه وژل شوي دي او 320 تنه ټپیان شوي چې ډېره یې ملکي وګړي دي. یادونه کوو چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړې تازه او شیبه په شیبه جزئیات له ایران ټي وي چینل سره وڅارئ او له موږ سره پاتې شئ.